دماغ قوم پرستی غټ قصور دی ګورئ هر څوک چې دې ته دعوت ورکوي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ تنظیمونه جوړ شوي ملګري دي خفه کېږي نه زه ستاسو د خیر دپاره لګیا یم هر چا خپل ځان له یو تنظیم جوړ کړی دی بیا تاسو ګورئ دومره په بدبختۍ کې مبتلا دي په دغه تنظیم کې که کم بدمعاش دی کم زناکار دی کم شرابخور دی دغه به صفت په عقیده کېدلی شي صرف د قوم په بنیاد باندې که په دې قوم کې یو سړي غلا وکړه باقیده ټول سیال ته په تاړه کې مو سره ولاړي تحصیل کې مو سره ولاړي چندم د هغې دپاره کوي زمونږ قومي دی نبي صلی الله علیه وسلم هغه هم فرمایلي او بلکې قرآن فرمایلی دي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو بل سره مدد کوئ د تقوا او د نیکۍ په بنیاد یې کوئ د ظلم او د ګناه په بنیاد چا سره تعاون مه کوئ نن قوم پرستۍ خلک په ګناه کې مبتلا کړه خلک د ګناهګارو د مجرمانو د هغې تعاون کوي الله ستاسو نه ګورئ د جاهلیت چې کوم تکبرونه هغې ته نه ختم کړو اسلام راغی اسلام کې قانون دا دی انما المؤمنون اخوة مؤمنان خپل منځ کې رونه رونه دي ګورئ د عربي په عجمي باندې څه فضیلت نشته د عجم په عرب څه فضیلت نشته دی د تور په سپین باندې څه فضیلت نشته د سپین په تور باندې څه فضیلت نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم نبی فرمایل ان الله قد اذهب عنكم عبیة الجاهلیه الله ستاسو نه د جاهلیت کم تکبر دی ختم کو وفخرها بالآباء او دغه فخرونه په پلارانو باندې چې په خپل مشرانو به کول چې زما پلار دسی زما قوم دسی زما نسب دسی دا ختم کړو دو ټوک خبره مؤمن تقی وفاجر شقی په انسانانو کې وسوکی یا به مؤمن وي تقوادار وي یا فاجر او بدبخت سړی وي دغه فرق او تمیز دی د مسلمانانو په منځ کې یا به خالص مؤمن تقوادار یا فاجر او شقی موږ چې یو بل پیژنو په دې باندې به پیژنو دا متقی دی دا پرهیزګار دی دا فاجر او فاسق دی دغه تعارف پیسه منګه نور دا تعارف نه چې وسته فلاني قوم واره ته فلاني نسب واره ته لاندې او زبان دی زبان ته لاندې نه دا خبرې ختم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا انتم بنو آدم تاسو ګورئ اولاد د آدم علیه السلام وي و آدم من تراب آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړی هر قسم نسب والی هر قسم قوم والی معاشره کې عظیم شمارلی شي ته لیکن ستا ټوله رجه چې کوم د خاورې ته کي د خاورې نه تم پیدا یې زم پیدا یم وړوکي نسب والم پیدا دی غټ نسب والم پیدا یې و آدم من تراب آدم علیه السلام هغه د خاورې نه دی بیا وفرمایل لیدعن رجال فخرهم باقوام خامخا ګورئ دا خلک دي په خپلو قومونو باندې فخر پرېږدي فخرونه به نه کوي په خپل قوم باندې ولې انما هم فحم من فحم جهنم یا خو به دغه ستا قومیان مشران یا به د جهنم سکروټي د جهنم ورلړوي وي او لیکونن اهون علی الله من الجعلان او یا به الله داسې ذلیله کړي دا قوم لکه څنګه چې ګونګټ زړي دی ګونګټان کم دي التي تدفع بانفها النتن هغه ګونګټان چې پر ډیرانونو کې او پر خپل خلو باندې د ګندګي د غونډاري جوړي د انسانانو د ګندګي نه غونډاري جوړي او کرغړي دغه شان د ګونګټانو په شان ته به خلک الله ذلیله کړي څومره سخت الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم